الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د روزمره ژوند آدابو کې مونږه د سحر پاسېدو آداب بیان کړو. بیا د هغې نه وروستو چونکې د انسان ضرورت یې قضای حاجت ته، نو د هغې آداب بیان شو، او د دې نه پس بیا د مسلمان حاجت راځي اودس کولو ته، چې دی لمونځ ته تیار شي او د طهارت او پاکي حاصله کړي. نو په دې وجه باندې اوس به دریم آداب د وضو او د اودس آداب بیانو. نو په دې کې اولنی ادب دا دی چې کله هم مونږه اودس شروع کوو، او اودس په اصل کې وضو ته وایي، کوم ته چې مونږه زیاتر په خپلو اصطلاحاتو کې چارندامو ته وایو، چاردامو ته وایي بعضې خلک. او دا کم چې د اودس لپاره مشهور ده کومه خبره، نو هغه استنجا ده. استنجا مخکې د قضای حاجت په آدابو کې مخې ته ذکر شوه. اوس د اودس آداب دا دي چې کله مونږ اودس شروع کوو، نو چې مونږ بسم الله ووایو. امام ترمذي رحمت الله علیه په دې سلسله کې یو حدیث روایت کړی د سعید ابن زید رضی الله عنه په روایت سره. هغه فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام په ارشادو فرمایو چې د هغې کس اودس نشته دی چې دی د الله نوم یاد نه کړي. نو په دې حدیث بابت د دې په شرحه کې د اکثرو ائمه دا رایه ده چې دلته د وضو د نه کېدو او د اودس د نه کېدو نه مراد د هغې کامل نه کېدل دي. او د اودس نه مخکې بسم الله ویل دا سنت مؤکد دي. پکار ده چې بسم الله وویلی شي. چې سړي نه یېره شوه نو هغه په یېره باندې نیولی نه دی، خو بسم الله ویل پکار دي. او ډېره د اهمیت خبره ځکه ده چې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په باره کې دا راځي چې د هغوی رایه دا وه چې دا بسم الله ویل د اودس نه مخکې دا واجب دي، مطلب لازمي دي. که چا ونه وي قصدن یې پرېښودو نو اودس به یې نه کېږي. نو په دې اعتبار سره د دغې قول احتیاط تقاضا دا ده چې خامخا سړی د اودس نه مخکې بسم الله ووایي. او په دې ضمن کې دا خبره د یاد ساتلو ده چې بسم الله الرحمن الرحیم دا پوره بسم الله چې ده د تلاوت سره خاص ده. په نورو ځایونو کې چې نور کارونه سړی شروع کوي او د هغې نه مخکې بسم الله وایي، نو صرف بسم الله ووایي دا کافي ده. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي.